ورسته فرمایي چې ورځ وسړي رسول الله علیه وسلم اے د الله رسوله ماته وصیت وکړه. نبی کریم علیه السلام ورته الله ترزه پوښتنه به ورته چې مال وصیت وکړه بده شو عمل باندې جنت ته داخل شم یو غوسه کېږم. دریم کړه دې ورته به ویل بده شو عمل مال وکړه جنت ته ور باندې داخل شم یو غوسه کېږم. عباس سے فرمایي عمر محمد رسول الله په خبره کې سوچ وکړي چې انسان کله غوسه شو دغه به ډېر خطرناک کارونه کوي. کنزلم دی کیږي او ظلم هم دی کیږي او د شاله حزم ته نه ساتل کیږي. د دې وجه رسول الله فرمایي چې کوم انسان غوسه کنټرولوي او زغمي دا انسان په دغه عمل باندې څنګه الله جنت لګوي. د اسمه رب العالمین څومره مهربان دی، څنګه اسباب موږ برابر کړی دي چې دا اوس په کومه طریقه باندې جنت ته ور داخل کوم او روانه کبا. سليمان نقل له وې دوه کسانو چې هغه رسول الله په وړاندې یو بل سره برک شو غوسه شروع کړه. وې د یو انسان داسته بالکل چې تک سره شوي او دا رګونه سم مو پړشېدل نږدې و چې بل سره باندې ور ودانګي. جناب نبی کریم علیه السلام ویل ما ته څه کلمه معلومه راکړه چې دا هغه ویل الله به غوسه ختمه کی. هغه دا کلمه راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دلیل د بدی باندې شکل انسان غوسه شي او دغه غوسه د کنټرول لپاره اساسي سبب شری د رسول الله په حدیث کې اعوذ بالله ویل شیطان دې څه وتښتي چې وته د سړی به قلار شي. ابو هريره سے فرمایي و جناب نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي چې ليس الشديد بالسرعه دا بشر د پهلوان نه چې سړی بل سړی لاندې شو چې ته کې اسمه کې لري ورځي بلکې پهلوان انسان رسول الله فرمایي حق دی چې دا کله غوسه شو د غوسه باندې قادر جو زینا پس کوم وغه کنټرول پر ځان سره وسغه رسول الله تعالی پهلوان ویل دي دا اوچت انسان دی او زموږ نبی چې تقدیر ورګنه دا به تقدیر دی د دنیا بس تقدیر نه